شکریہ حاجی دلته کې موږ سره د تلاوت لپاره قاري صاحب درخواست کوم وقاص صاحب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو اول د صدر صاحب د KPP صدر صاحب د زری یونین او ورسره وی وینې د انصاف باندې سره شوې ټوله ځمکه ده وینې د انصاف باندې سره شوې ټوله ځمکه ده ای پروردګاره ستا دنیا د جبر ډکه ده او تله دلته اللهم صل على محمد وعلى رسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم زه د راتلونکو د ټولو ملګرو چې کوم دی ملت شکرګزاره یم او دا څومره ملګري چې دلته راغلي دا به زموږ هم په ملګرو باندې لګي لکه کله چې دا کابینه جوړه شوه نن لږ شپږ کاله مخکې او دې پیسې په پیل وخت کې چې کومې راغونډې شوې نو هغه هم په دې ملګرو باندې ولګېدې بل یو زموږ د کارګر ورور چې کومه دا کاکر دی زموږ کارګر ورور موږ ټول کارګران یو کارخانهدار مرخانهدار نشته هسې دا سپینې کارګران موږ باندې ولګېدې د اختر په شپه باندې موږ څه چنده وکړه هغه هم چې کوم دی موږ راغونډې کړي او بېګا دې جوړې کړي ګټې جوړې شي او بیا صدر صاحب اعلان وکړي چې یاره دومره چنده به چې کوم دی د هفتې یا د میاشتې به چې کوم دی کارخانهدار ورور راغونډوي نو په دې کې به بھرپور چې کوم دی تاسو شرکت کوئ په دې پیسو کې دې کې ولې دا به ستاسو الله پاک چې کوم دی یو په لس په چنده به الله پاک درکوي او داسې او په اخلاص باندې به ورکوي په اخلاص باندې ورکوي الله پاک به یو په لس په چند ان شاء الله ورکوي ولې موږ الحمدلله مسلمانان یو د مسلمانانو په کور کې پیدا او دا زمونږ ایمان دی چې کله د الله په لار کې انسان داسې یو سپیچ ورکړو چې هغې کې به څه ووایو خو زه بهرحال تا په اتفاق و اتحاد د خبرو کو زه به درته په اتفاق و اتحاد باندې یو څو شعره ډالۍ کړم او بیا زموږ د دې سیمې یو ملګری دی انشاءالله هغه ته به درخواست کوو چې هغه راشي او بیا د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او زمونږ د پتو درېما لکه دا یونین دی واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نو ستاسو راځي درخواست کوم چې هغه راشي راشد استاد بسم الله الرحمن الرحیم کله خبره مطلب شروع کوم دا 5-6 سال موږ ډېر مهنت وکړو او باس ټایم په موږ ډېر زیات کم دا کار چې دی دا اووه کاله مخکې موږ دوی سره دا یونین کې وو یو وخت راغی داسې چې زما علاقه کې زما استاد محترم مرحوم اوس دنیا کې ورورولۍ مسله ده د ورورولۍ او د رزق مسله هم د ټول موږ دلته ځینې لیبر والا ناست یو او ټول خپل د رزق په معامله کې همدې کاته کې روان دي چې د غړي دي او که تنظیمي غړي دي دا ملګرو سره موږ ټچ په دي یو چې په یو اداره کې به موږ مسله راځي په یو اداره کې به موږ ته پریشاني راځي نو همدغه خلک سیاست نشته دی چې وایي زه کارګر یم زما کیټیګري څه ده پاکستان څلور صوبې دي او په دې څلورو صوبو کې هر صوبه کې یو لیبر منسټري شته دی رونو هر صوبه کې لیبر منسټري شته زموږ موجوده منسټر دی شوکت علي یوسفزئی پاکستان د تحریک انصاف نه پارلیماني سیکرټري هم دی او بیګا ورته یو بله عہده میلاو شوه د ریجن صدر صاحب زما ناستی دی او انشاءالله دا خبرو کې به دوی موږ سره ډېر سات هم ورکوي موږ دغه توقع لرو چې د وومن رایټس اضافي چارج چې کوم دی شوکت علي یوسفزئی صاحب ته هم بیګا میلاو شولو همدغسې په څلورو صوبو کې مختلف پارټیانې دي یا که د هر څه نه دی خو لیبر منسټري موجوده ده ورکر ویلفیر بورډ موجود دی د مزدور د بدر رسول الله چې موږ به نن نه په یو بل له زړه نه بغض ختمو موږ به یو بل سره د مینې محبت د ورورولۍ اظهار به کوو او د وروڼو غوندې به یو بل سره درخواست دی صدارت لپاره ستاسو امداد استاد امداد استاد نائب صدارت لپاره ستاسو طارق استاد طارق استاد افسر استاد افسر استاد نائب سیکرٹری نان سیکرٹری ستاسو سید محمد صاحب ته درخواست او ستاسو د کابینټ تکړه ملګری چیرمن صاحب ته درخواست دی انیت علی شاه بادشاه دپاره لږ په زوره تاړیانې
ډېر مبارک الله تعالی په اخره کې ستاسو د ټولو بیا یو جهان مننه ډېر ملګري اخبار د پاره بچو والی بیا به لګ ریډي شي صاحب نه کوي